الطيبين وعلى أصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. صدق الله العظيم. حضرت موسی علیہ السلام واقعہ شروع د بنی اسرائیلو سره چې فرعون کوم مظالم کول د هغې څه بیان شوه. د موسی علیه السلام او د جادوګرو سحرو د مقابلې ذکر وشو او بیا د هغې ایمان راوړل د دې جادوګرو او بیا شهیدان کېدل دا ذکر شو. دې ځای کې د بنی اسرائیلو موسی علیہ السلام ته د بے صبرۍ اظهار بیان شو چې مونږ همیشه مصیبت کیو. ستاسو د تشریف راوړلو نه مخکې او ستاسو د تشریف اورۍ نه بعد سیدنا موسی علیہ السلام تسلی ورکړه چې قریبه ده الله رب العالمین به ستاسو دشمن هلاک کی او تاسو به د هغې په ځای باندې په ځمکه باندې آباد کی. نو بیا به ستاسو عمل ګوري چې څه عمل کوئ، شکر او اطاعت کوئ او که بے قدری او غفلت او گناهونه کوي. نو الله فرمایي مونږه د موسی علیہ السلام پیشنګویي او د هغې خبره رښتیا کړله. ولقد یقینا اخذنا نیولې مونږه آل فرعون قوم د فرعون بالسنین په قحط سالی ونقص من الثمرات او په کمی باندې د میوو غله کمیدل او میوه کمیدل په الله مسلط کړي. ابتدا کې پیداوار کم شو لعلهم یذکرون دې دپاره چې دې نصیحت قبول کی او ځان په خبره پوي کی. فاذا جاءتهم الحسنه هر کله چې رابله دوی ته خوشحالي حسنه مصیبت به ترې لرې شو، تکلیف به ترې لرې شو، قالو ویل به دی لنا مونږ دپاره ده هذه دا یعنی زمون قسمتونه ښه دي، دا زمون خوش قسمتي ده. دا دی نه وي چې دا د الله رحم دی، د الله نعمت دی، د الله فضل او کرم دی، زمون اس کمال نه دی، بلکې دی به دا خپل ځان ته منسوب کو ناپویو. وان تصبهم سیئه
او کوبر سید دی تس تکلیف یطیرو بدفالی بینی ولا بموسى بموسى علیہ السلام باندې ومن معه او دا هغه چا باندې چې د سریری سمانا که تکلیف براغو دا د موسی علیہ السلام د لاسه دا د سپیرواله دی ولا یعذ بالله یطیرو بدفالی بینی ولا بموسى علیہ السلام باندې ومن معه دا په ملګرو باندې الا خبردار انما طائرهم بشک دا سپیرواله دی نحوست دی عند الله دا الله په علم کې دی سمانا یعنی دا دی اعمال کفریه دی چې الله پاک ته معلوم دی د دې وجنه د دې د اعمال سزا په تور په دی باندې دا مسلط کړي ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د دین پوی نه لري بے تمیز دي وقالوا وایدی مهما تأتنا به من آیت آچ روڑت منگتا من آیت سنشانی لتسحرنا بها دید پارچ جادو کی تمنگ باندید اغی پزریا فما نحن لك بمؤمنین نیو منگ پتا باندی باور کون کی یقین کون کی مهما دیتا حرف شرط ہوئی معنی دا ار اغسو جو کچھ لاوے گا تو وقالو مهما تأتنا به من آیا او ویدی آغس چروڑی تو منگتا راتو کی منگتا پاگی من آیتن دس نشاناتنا معجزات وغیرہ لتسحرنا بها چیتا جادو کی منگ باندی پاگی د پیغمبر معجزات ته دی بدبختو سحر وی فما نحن لك بمؤمنین نیو منگ پتا باندی ایمان روڑن کی فارسلنا علیہم الطوفان رولی گمون پدی باندی طوفان مراد د طوفان نا تیز باران دی والجراد و ملخان والقمل او والقمل او سپگی والضفادع او چندخان والدم آیات مفصلات والدم او وینا آیات نشانات معجزات مفصلات جدا جدا طوفان رنبے پہ تیز بارانون مسلط شو دیرال حضرت موسی علیہ السلام ته عرض وکړه چې دعا وکړه چې الله دا مصیبت لري کی مونږ به ایمان وروړو سیدنا موسی علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام به دعا فرمایله لیکن دای نچې غذاب لري شو بیا ما منکرانو ما گناهونه کول نو الله په ملخان مسلط ملخان داسي مفسرین وای چې دی به کټویا کوله وکړه پخکړه به غوخوا چې کټویا نه به سر لري که دنه او پکې ملخانو وبو به راواچولې جام کې وبو به وي ښه صفا وبو وي چې خولې ته به رانږدې کړي ملخان به ترې جوړ شي او د دوی سره په محله کې به د موسی علیه السلام قومي وو بني اسرائیل هغوی ته به هېڅ مسله نه وه د فرعون د قوم نوم قبطو نو د فرعون قومي ته قبطي ویلی شي او د حضرت موسی علیه السلام د قوم نوم بني اسرائیل هغوی ته اسرائیلي ویلی شي د اسرائیلو کورونو کې به سم نو نو دی وی چې داسې چل رابل حضرت موسی علیه السلام ته مونږ ته دعا وکړه چې خدای دا آفت لرې کړي مونږ به ایمان راوړو هغه به دعا وکړه چې آفت به لرې شو بیا به مرتد دارنګې سپږې چندخان وینا دا به خوراک کې سکاک کې مخې ته راتله ودم وینا او دفادع چندخان پیژنې کنه د چندخ دا
اواز چې دا ذکر دی ښا تفسیر روح البیان دلته ډېر تفصیل لیکلی دیو جن رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ترمذی کې حدیث دی چیندخ م مړګوي یو حکیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اجازه طلب کوي دا چیندخ زمړ کوم وی ولې وایي دیو چاته zarar نه رسي نو ډېر عجیب او غریب حیوان دی چیندخ مولانا روم مثنوی کې یو کیسه لیکلی ته وکمنو ما طبیعت ټیک نه دی نو کیسې بکو یو چیندخو دیو منګه کوري سره انډیوالي واچوله د چیندخ او د منګه کوري ملګرتیا شوه نو منګه کوري د چیندخ ته وایي چې صاحبه ته خو په اوبو کې اوسېږي بعض وخت کې زما ګپ شپ تړو شي راشم اوبو ته درتلی نه شم نو داسې چل په کار دی چې یو بل ته پته لګي چې روزو نو یې څه چل وکړو زه به یو مزی پیدا کړم تار ستا د خپې پورې بیا وتړم ته خو هسې م ډنډه کې ستا ټول کار خو ډنډې سره دی او زه دې سوړه کې اوسېږم نو چې زه راوځم دې تار له به چک ورکوم او ملاقات به کېږي وایي دا خو ډېره ښه خبره نو چیندخ دوکه شو ځکه دوستانه چې کې نو خپل جنس سره به کې چیندخ له پکارو چې چندخانو سره دوستانه کړی منګه کوری د ده جنس نه دی د ده ذات نه دی منګه کوری خو اشتهاري دی او چیندخ بې ګناه دی منګه کوری چې څوک چاته صحیح کې وجني ثواب دی وجلو کې مسله ده حل حرم کې وجلی شي و زناور یو پکې مګه ده نو دا چیندخ یو ورځ بېغمه په خپل تالاب کې دی مانګه کورې سوړي نه راوته خپل کار پسې ګرځي راګرځي اچانک پرې ټپوس نظر پرې وته ټپوس پرې راغوټه شوی پنجه کې نیولې دی اوچت کړی چې اوچت کړی دی دا هغه تار خو د خپې پورې لګېدلی تړلی و او یو ویسې د چیندخ نو چې دی څنګه بره کړی دی چیندخ هم د تالاب نه راوتی دی هغه بره روان دی چیندخ ځوړن دی نو وایي منګه ګوره خو هغه وخوړو او جالې ته یې وړو او منګه دا چیندخ هسې ځوړن پاتې شو مولانا وایي د غیر جنس سره تعلق داسې وي مسلمان چې د کافر سره دوستی کوي نو داسې د املوکو تولو کې به ځي مسلمان یو د انګریزانو شکل جوړی جامه اختیاری تا له پکار چې د مسلمانۍ طریقه یې رایج کړي مسلمانۍ جامه واچې هغه ته دا مسلې رایستي والدفادع او چندخان والدم او وینه آیات نشانیان مفصلات جدا جدا واضحه فاستكبروا دی تکبر نو دا نه معجزې وي قحط سالی د میوو نقصان طوفان ملخان سپګي چندخان وینا ید بیضاء لاس او امسا فاستكبروا دی تکبر وکانو دی قوم مجرمین قوم جرائم پیشا گناهګارو دیو جن دومره سختینا باوجود دینه منې کېدل د جرایمونه ولما ارکل وقع چراغ علیم پدی باندې الرجز عذاب قالو وی دی یا موسی علیہ السلام ادعو لنا غواړه موږ د پاره ربک د خپل ربنا بما عهد عندك دا غس چې تاسو سره وعده کړی دا چې دا نجات ته عذاب لري کولی لئن کشفت عن الرجز کله چې تا زموږ نه عذاب لنؤمنن لك خامخا ایمان بروړو پتا ولنرسلن معك بني اسرائيل او خامخا رو بلی ګمون تاسو سره بني اسرائيل
فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فلما أركل كشفنا چلرك منغا عنهم ددينا الرجز العذاب إلى أجل غنيته پوري هم بالغوه چريغي ترسيدن كيو اذا هم ينكثون ناغا دی واده خلافی شروع کړه دی خوې چې ایمان وروړو کنه او اعمال صحیح کو عذاب بچلری شو بیا به ما شرک کفر کو فانتقمنا منهم پس بدلا واشت موږ د دینا فاغرقناهم نو ډوب کوم دی فیل یم په دریاب کې بینو کذو بیااتنا ذکر جدید درو جنګل آیاتونه زمونږه وکانو عنها غافلین ودی د دینه بخبره وکانو ودی عنها دینا غافلین غفلت کون کی بے توجہ واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها وارثان کوم قوم هغه کسان کانو چې یستضعفون کمزوري ګڼل شي مشارق الارض په مشرقونو د ځمکوان لی مشرق جمع مشارق راځي یعنی بس بنی اسرائیل مونږه د اغاز مکی چې کوم مشرق ته واقع و مشرقونو طرف ته د هر ځای خپل خپل مشرقي کنه د هر علاقې نو ځکه مشارق جمع ویل مشارق الارض د مشرقونو د مکی او مغاربها او د مغربونو داغي مشارق الارض دین مراد زمکه د مصر او دارنګي د شام زمکه او مغاربها مراد لیبیا ده لیبیا التي باركنا فيها چې برکتونه چولیون پای کی وتمت کلمت ربک الحسنى پورا شو وعده دربستانه کام علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندې بما صبروا بس ودی چې صبر کړو ودمرنا هلاك مونږه ما كان يصنع فرعون وعاچکول فرعون وقومه قوم دد ودمرنا هلاك مونږه هغه چې جوړول فرعون وقومه قوم دد صنعت کو کارخانه دارو کنه وما كانوا يعرشون اچ دی اوچت عمارتونه جوړ کړیو وجاوزنا ببني اسرائيل البحر واړول پوری استل مونږه بني اسرائیل په دریاب باندې فاتو نورال دی علی قوم یو د قوم ته یا کوفون چې عبادت کوله اسنام لهم دا بوتانو چې دا غيو قالوا دی بني اسرائیل یا موسی علیہ السلام اجعل لنا الها وګرځو موږ د پاره یو معبود کما لهم الها لك څنګه چې دی معبود دی قالوا فرمایل موسی علیہ السلام انکم بشک تاسو قوم تجهلون یو قوم جاهل امام بغوی رحمت الله علیه تفسیر معلم التنزیل کی لیکلی مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه بیان القرآن کی لیکلی د دې بهوده سوال او درخواست وجه داوا چې دی په توحید کې شک نه وو کافر شوی نه وو بلکې د انتهایی جهل د وجه نه دی دا غنلا چې الله رب العالمین مونږ تخکاری نه نو هغه ته د متوجه کېدو د پاره دا حاضر شی به ذریعہ جوړ کو دی وجه نه دی دا مطالبه وکړه نو دا امر د دی د دیانت سره منافی نه بلکې دی کی د دې نیت سمو د انتهایی تعظیم او تقرب ال الله د پاره دی دا کاو خو چون کې دا خبره غلطه ده نقلا عقلا غلطه ده ځکه وتجهل وی الله رب العالمین د ارچانه نږدې دی هغه ته محتاج نه دی او دا کوم قوم چې عبادت وکاو د امام قتاده وی دا لخم یو قوم د بنی لخم نه او دا رقه نومي مقام کې دی اوسېدل
دغی بوتانو بعض مفسرین وی د غوا په شکل کې قاضی بیزاوی تفسیر کې لیکلی دي او نور مفسرین دا لیکلی چې دا د عمالقه یو قوم او مشرکانو بنی اسرائیل او مسلمانان خو جاهلو نو ځکه دا مطالبه وکړه قالوا فرمل موسی علیہ السلام انکم قوم تجهلون بشک تاسو قوم جاهل ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون ان هؤلاء بشک دا متبر باطل ما هم فيه چری بکیری وباطل او باطل ما كانوا يعملون اچری کوم عمل کوي قال غير الله يبغيكم الها قالوا فرمل موسی علیہ السلام اغیر الله بغیر د الله تعالی نه ابغيكم الټم تاسو الهان معبود بل وهو فضلكم حالانکه دی الله غرواله درکړی تاسو تعالی العالمین په ټولو عالم باندې وان جناکم من آل فرعون کلا چې نجات درکوم تاسو د قوم د فرعون نه یسومونکم سوء العذاب چرسوی تاسو ته بد عذابونه یقتلون ابناءکم وجلی بدامن استاسو ويستحيون نساءكم وجنده پر خودي لوريان استاسو خدمت د پاره وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم پدې واقعه کې ازمائش استاسو د رب د طرف نه عظیم لوی وعدنا موسى 30 ليله واتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليله ووعدنا وعده وکړه موسی عليه السلام سره 30 ليله دیر شپې واتممناها پورا کومه دا ب10 پلسو وعده شوی و د دیر شو بیا وسره زیاتی شوی لس نور فتم میقات ربه پورا شو وعده د رب د 40 لیله سلويخ شپې وقال موسی حضرت موسی علیہ السلام اخیر اور خپل هارون علیہ السلام اخلفنی خلیفہ اوسه غزما فی قومی په قوم زما کې واصلح اصلاح کوي ولا تتبعوا تابعداري مکو سبیل المفسدين دلار د مفسدانو دا حضرت موسی علیہ السلام او حضرت موسی علیہ السلام قوم ته چې کله الله د بنی اسرائیل نه نجات ورکو او دی الله د فرعون نه بیغم کړل نو الله رب العالمین دیتا د ژوند تیرولو د پاره د یو قانون په غرض باندې حضرت موسی علیہ السلام ته تورات ورکول اراده او فرمایله او تورات ملاویدل یو عظیم نعمت ته الله رب العالمین وتو فرمایل د تورات ملاویدو مخکې ته یو میاش عبادت وکا تور تلاړ شول ته خلوت وکا ځان عبادت وکا چنانچه مفسرین لیکي حضرت موسی علیہ نبینا علیہ السلام تور تلاړ یو میاشي روزه ونیوله د شپې د ورځې عبادت کو ذکر وغیرہ کله چې یو میاش پوره شو الله رب العالمین د وعده مطابق موسی علیہ السلام سره خبرې کول غوښتل حضرت موسی علیہ السلام میاش پوره کول نرستو خله پاک کړه په مسواک باندې خیال دا چې الله پاک سره خبرې کوم جما خلینو وګم لاړ نشي نو الله رب العالمین نو دو فرمایل چې تاولې دا مسواک استعمال کستا د خلی دا وګم هم ته ډیر خوخو اوس لسره نور تیرګه نو لسره بیا روزونه ولا بدیدا سلوي خو دې پوره شي نو سلوي خو دې په یو ځای کې عبادت کول ذکر کول ناشته کول دا دې جن ثابتېږي یا تبلیغ کې دا چله لګي اې پر اصل دا دی تفسیر کاشف البیان لیکلی دي چې څوک سلوي خورځي عبادتو کی په یو ځای باندې ذکر تلاوت وغیرہ الله دې بنده درجه اوچتای او د ریاضت پخې روایتو کې راغلي دي چا چې د الله درزه د پاره سلوي خورځي عبادت وکړو مونږ وکړو الله رب العالمین د دې سړي د زړه د حکمت چینی جاری کړي
رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 کال مسلسل امداد الباری شرح بخاری لیکلی غار حرا کې ناشته کړی دا میاش به تیرولا او 3 کال داسې یو میاش هغه تیر کړی دا او چې بیا وکړه راغی واپس بشو بیت الله شریف نه به طواف کو کور ته به تشریف یوړ وقال موسی لاخيه او موسی علیہ السلام روح خپل دا هارون چې هارون علیہ السلام اخلفنی خلیفہ اوسې غزما فی قومي په قوم زما کې واصلح اصلاح کوا ولا تتبع سبیل المفسدين تابعداري مکو د لارې د مفسدانو ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه ارکل چراغ موسی علیہ السلام لميقاتنا د پاره د وادي زمونږ وکلمه ربه خبرو کې د سر رب د قال ربي واذا رب زما ارني خيامات انظر اليك چو ګورم تا ته قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني قال فرمل الله تعالی لن تراني نشمات قتل نشي لتما ولكن انظر لكن وګور الى الجبل دي غرتا فان استقر قائم پات شو دي خپل زبان نه فسوف تراني زر دي چې وبوي ني تمالرم حضرت موسی علیہ السلام الله رب العالمین سره کلام کولو خبرې کولی پای کې د الله نه سوالو کې چې الله ما تخپل ذات او خیا دیدار راک الله رب العالمین وتو فرمایل تمانه شي دي تا کتاب نشتا استعداد او صلاحیت نشته چې په دنیا کې ته زما دیدار وکي بیا دا هغه په یول لپاره الله رب العالمین وتو فرمایل ته دی غر ته وګوره الله وتو فرمایل کدا په خپل ځای باندې برقرار پاتې شو نو ته به مالی دی شي هر کله چې الله تجلی ښکار کړ نو ازارې زری شو او موسی علیہ السلام به وش پریوت فلما فقار کله چې هوش کې راغی قال وی موسی علیہ السلام سبحانك پاکی د تعالی توبت الیک توبه مې کړې تا وانا اول المؤمنین زاول د مؤمنانو نه قال وی حضرت موسی علیہ السلام ته الله یا موسی علیہ السلام انی ذچم استفیتک غورواله مې درکړې تا ان چې په خلق باندې به رسالاتي په پیغاماتو زما باندې او به کلام او په خبرو زما باندې فخذ ما اتیتک واخلا چې درکو مې تا توکم من الشاکرین او شد شکر گزارونم وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وكتبنا لكل من د پاره في الالواح په تختو کې من كل شيء موعظه د اریو شي نصیحتونه ضروري وتفصيل لكل شيء وتفصيل د اریو شي د پاره فخذها بقوه واخل د په طاقت سره وامر قومك حکم کو خپل قوم ته یاخذوا باحسنها چې عمل کې دای په خه طریقه باندې سأريكم دار الفاسقين زرد چو بخایو مونږ تاسو ته مقام د بد عملو دار الفاسقين زید اوسیدو او کور د بد عملو سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق سأصرف زرد چو وابړو مزم سأصرف زرد چو وابړو مزان آیاتی د آیاتونو زمانه احکام خپلونه الذين كسان يتكبرون في الارض چې تکبر کوي په ځمکه باندې بغیر الحق پناه حق تکبر چې څوک هم کوي دا پناه حق دی ځکه چې حق تکبر خدای الله دی بغیر الحق تکبر او غرور الله شان سره لایق دی نو مخلوق د پاره نه حق دی وان يروا كل آیه کچری ویني دي هر قسم دلائل لا يؤمنوا بها ایمان نروړي پاغه باندې وان يروا سبيل الرشد کوی ندی د لار د هدایت لا يتخذوا سبيلا ننسي دی غل له لار باندې وان يروا سبيل الغي يتخذوا سبيلا کوی ندی لار د گمراهي يتخذوا سبيلا ونسي دی غل سبيلا پلار باندې
ذالک بانهم کذبوا بآیاتنا دا پدې وجه چې دوی دروغجن ګڼي بآیاتنا په دروغجن ګڼي آیتونه زمونږه وکانوا عنها غافلین او دي دا غین غفلت کوونکي وکانو او ویدی عنها دا غین غافلین غفلت کوونکي ذالک دا پدې وجه بانهم چې دوی کذبوا بآیاتنا دروغجن ګڼل آیتونه زمونږ وکانو او دوی عنها دا غین غافلین غفلت کوونکي تفسیر مدارک لیکلی دي ذنون مصری رحمت الله علیه فرمای اب الله ان یکرم قلوب البطالین بمکنون حکمت القرآن الله انکار کړی دی چې د باطل پرستو زړونو ته به د قرآن حکمت نه دننه کوم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق امام زرکشی رحمت الله علیه تفسیر برهان کی دیجه کی موانع د فهم د کتاب الله لیکلی دی پاک یو تکبر دی ضعف اعتقاد دی بدعت دی اصرار په گناہ کبیره دی دنیا پرستی دا ضعف تحقیق دی وغیرہ ذنون مصری رحمت الله علیه بزرګو داغه هستی دا چې دته به امام شافعی صاحب راتلو چې ماته دعا وکړه هغه به دعا وسته نو په قرآن باندې خلک ولې نه پوهیږي یو غرور دی خلکو کې چا کې چې کبر وي قرآن علم هغه کې نه راځي او زما یو استاد دی د مفتی اعظم هند مفتی کفایت الله دیلوی رحمت الله علیه شاګرد دی په دې منګوره کې لوی بزرګ دی هغه سره زموږ یو ځل ناسته و نور علما ما نه تفسیر کې امتحانونه واغست اتفاقا ټول سوالونه ما د الله په توفیق سره صحیح ک مولانا جبیل احمد صاحب هم ناسو نور علما نبی هغه او فرمایل قاضی غفران الدین صاحب دامت برکاتهم العالیه د دیوبند فضلاو کې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د مفتی کفایت الله دیلوی رحمت الله علیه خاص شاګرد دی موږ له اجازه تم را کړې په تفسیر کې حدیثو کې دلائل خیرات کې قصیده برده کې حزب البحر کې په ټول علومو کې چې دا خلک ولې په قران نه پوي ما ته د امام زرکشی رحمت الله علیه حواله ورکړه دا خبره مې ګوي دا خو دي وې د دې ټول موانع یو غټه وجه ده هغه دا چې دنیا پرستی ډیره ده دنیا سره چې محبت ته چاوي قرآن علم خو هغه ته نه ورکوي یقینا وَيَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ کوي نه لار د گمراهي يَتَّخِذُهُ سَبِيلًا نسيا لار په لار باندې هغه ځان لار جوړي ذالک بانهم كذبوا بآیاتنا لا پدې وجه چې دروژن کوي آیتونه زمونږه وکانو عنها غافلین او دې داغه غفلت کوونکي والذین كذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره کسان چې دروژن کوي آیتونه زمونږه ملاقات د آخرت حبطت اعمالهم برباد شو عمل ندی هل یجزون الا ما كانوا يعملون سزا نشي ورکول دي ته مگر د شریک عمل کو واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار واتخذوا نول قوم موسى عليه السلام من بعد رسول داغه تکن من حليهم د کالو خپلونه هغه کالی چې دی سره عجلا یوسخه جسدن چې بدن له خوار داغه پاره आवाजو الم يروا دین ګوریا نو لا یکلمون چې دای سره خبرې نه کوي ولا يهديهم سبيلا او نخدي تسلارا اتخذوا ان ودل رب معبود اتخذوه ان ودي اغلر رب معبود وكانوا ظالمين او دي ظالمان دا حضرت موسی علیہ السلام چې کله الله تعالی
سره د خپل قوم نه د دریاب نه بچ واړو المحفوظ نو سامره دا منافقو سامره یو سړیو نفاق پکې منافقت نو هغه وړي بچ شو دغه ځانته مسلمان وي ملګری د موسی عليه السلام وي نو هغه دا زرګر وي د خلکو کالی وسریو او دا د فرعونانو خو هغه غرق شو نو دا راغشتیو نو دلته دا براق کتلو د جبرئیل علیہ السلام چې هغه کوم ځای باندې تیر شو نو خوره شنه بشو شینکه وبکو شو نو دا خور ځان سره ساتلې ول اسخه جوړ کو نو د خلګي دا واچول ورته نو هغه بچغه والی شاه عبد العزيز صاحب رحمت الله لیکلی چغه به والی نو دا بنی اسرائیل غیر چا پیر دا غین راتاو شو لکه دا ماشومان چې شاډول اچي او دا غینه به تاویدل او دا غي عبادت وکاو نو الله فرمای واتخذ قوم موسی اولی وقوم موسی علیہ السلام من بعد رستودنا من حلیهم د کالو دا غینا عجلن یوسخ جسدن چې بدن له خوار دا اوازو الم يروا دین ګوریا نو لا یکلمهم چې دا دې سره خبر نه کوي ولا يهديهم سبيلا او نه خېدي تلارم اتخذوه انيو دي اغلر په عبادت وکانو ظالمين او دي ظالمان ولما سقط في ايديهم ارکل چریخ پیمانه شو ولما سقط في ايديهم دا یو محاوره ده یو سړی یو کار کوي نو لاسونه ستړي شي هغه ځوړن شي نو دې ته ویل شي سقطفوه في يده داغه خله داغه لاسونو کې را غوردی دا یعنی لاسونو باندې چاکو لګی د غصې نه دغه شانتي دیم داسې خو پیمانه شو ولما ارکل سقط في ايديهم چې پیمانه شو دی او غوردیدل په لاسونو د دې کې کنایه د پیمانتیانه ورأو او معلومه شو دي انهم قد دلوا چې واقعي گمراه شو قالوا وی لئن لم يرحمنا كشرت رحمونك بون باندې ربنا رب زمون ويغفر لنا او ګناه معاف نکړه زمونږ لنا کونن من الخاسرين خامخا شو بمونږ د تاوانیانو نه ولما ارکل رجع چې واپس راغی موسی عليه السلام الى قومه خپل قوم ته غضبانا سفاردکو د غسینا قال وی بئس ما خلفتمونی من بعدی بئس ما بدعس خلفتمونی چې جان نشینواله کړه تاسو زما یا خلفتمونی رستو کړه تاسو زمانه من بعدی زمانه بعد عاجلتم آیات تاسو تادی کړه دا امر ربکم په حکم در خپل کې داغر اتک تم صبر نه کړ والقل الواح او تیزه سره کې خو دې تختی والقل الواح تادی سره زر زر چکی القان مراد عام غرزول نه دي کبیر اور علمانی لیکری دلته چې جلدی سره کې خو دې وضعها بسرعه کې خو دې پتا دی باندې دا نه چې بے ادبی کړي غردولي سورۃ یوسف کې راغلي کنا درین آیات کې اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي
یو شی زما دا کمیس لړۍ کې زما د پلار په مخ باندې مینه واچوي دا څنګه ورویلی بي واچوي په مخ داغ باندې امام مسعودی مروج الذهب کې لیکلي دي ارتعد موسی علیہ السلام دا دوی موجه موسی علیہ السلام ډیر جلالیو ډیر غوسناکو او جلالی سره چې غوسه شینو لاسونه رپیږي بیا نو قوم کې چې دا شرک صحیح کو نو ډېر غوسه شو نو دې سره لاسونه او خوځیدل او رپیدل او هغه تینا تورات شریف تینو غوړ والقل الواح او کې خو دیا تختونه مراد هغه تختی وی چې کوم باندې تورات شریف لیکل شوی وې دا د زبرجد نه وینو زبرجد واخذ براسی اخي وینیو وخت د خپل رور سری ونی وینو وخت یجره راخو ځانته الی خپل ځانته موسی علیہ السلام رور چې وختې ساتلیو ځکه وینیو بل ځای کې راغلی چې ګیره مبارک نه منیول دا جلال کې راغلی هغه په عمر کې د نډیرو خو نور د مرتبه کې اعلان دي او د ذکر په موسی علی السلام باندې دا غسر علی هارون علی السلام ته چې دا د لاسه ځکه د نرم مزاج قوم شرک یو دی وته ګوري په شرک باندې خامخا پیغمبر او عالم او مؤمن خفقيږي نو موسی علی السلام توهین د چا نه دی کړی دا غصه د په شرک باندې کړی دا او خیال دی چې دا نرم مزاج دی وته څنګه نه کوي قال ابن او هارون علیہ السلام ای زوی د مور زما یعنی زما اورا ای زما د مور زویا څه زما د مور زویا هارون علیہ السلام خو نرم مزاج یو کنه د مور نوم وتعالی چې شفقت پکې راشي غصه سره شي مور خوري له خوګر استه ده کنه الله دې موږ تاسو میان دی وبخي او دا چا میان دی ژوندې الله دې عمر خزري ورکي د عبادت اطاعت د پاره وې زما د مور زویا ان القوم استضعفوني بشک قوم ز کمزورې غنلې وما ای زما خبر اوري نو وکادو نزدیو یقتلوننی چې وجلې مال علم نو ما نور څه کړې فلا تشمت بی الاعداء مخشاله کو په ما باندې دشمنان زمام ایو خوشاله یې ګور خپل ورونو کې بجګړه شو او ما خو حق خبره کړې ده دیتا خدای نه منله او زما دشمنان شو نو چې تم راته سختیو کې ندی بنورم خوشاله شي باندې ولا تجعلني مگر ذ مال رمال قوم الظالمين ذ ظالم قوم سره قالوا فرمل موسی علیہ السلام رب اغفر لي اے رب زما وبخي مال را ولي اخي زما رو بخي واوا ولي اخي بخنو کې زما رو ته وادخلنا في رحمتك او داخل کې موږ په خپل رحمت کې وانت ارحم الراحمین او ته زیات رحم کوونکې رحم کوونکو نه ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ان الذين اتخذوا العجل بشکا کسان چې نیولې اوس خې په عبادت باندې سينالهم زر دې چې برسيږي د غضب غصه من ربهم د طرف دین وذلة نور سوای في الحياة الدنيا بجوند دنیا کې وكذلك نزل المفترين او دارنګ موږ بدل ورکو مفترین ته والذین عملوا السیئات کسان چې عمل کړي د ګناه بد کارونه کړي ثم تابوا بیا توبو کې من بعد ارستو داینا وامنوا ایمان وروړي ان ربک من بعدهم بشک استار برستو دین لغفور رحیم خامخا بخنه کون کې مهربان دی ولما سكت موسى الغضب ارکل چې غلی شو د موسی علی السلام غصه اخذ الالواح روچتی کړي هغه تختې وای شو غصه خو له سړا شو چې داس خیر اواغ ټوټه ټوټه اویس وځو او یې پسند کې لوګا بیا راشي نور خبره کو قران کې براشي تاسو شپانه سم مبارک او سامری ته خیریو کې چې خدای دې پمن کا مردار زویا مشرک بچیا
شرک خورې ته زه خدای دې غرق که چې غرق شي او تا ته دې خدای څوک هم نه درنږدې کوي نو هغه ورک شو ځنګل کې به اوسېدو په امن و چې څوک به وجو ما سره لاس مه جګوږي نه تب هم خارښتي شي د الله نظام دی نو د سامري پرورش جبريل علیه السلام کړو او د موسی علیه السلام پالنه د فرعون په کور کې شوی فموسى الذي رباه فرعون مؤمن وموسى الذي رباه جبريل كافر طالبانو کې یو شعر دی هغه موسی علیه السلام چې پالنه د فرعون په کور کې شوی هغه مؤمن دی پیغمبر شو او کوم موسی چې د جبريل علیه السلام په لاس کې پالنه شوی کافر شو جبريل علیه السلام د پالنه ولې کړی و اصل کې په کوم کال کې چې حضرت موسی علیہ السلام پیدا شو نو فرعون هو د بنی اسرائیل ځامن وجل نو الله د حفاظت په هغه طریقه باندې وکړي چې صندوق کې واچولې شو کی سمې د کړه سورۃ قصص کې به تفصیل راشي د فرعون محل تر ورسي هارون علیہ السلام په بل کال پیدا شو په هغه کال باندې به ماشومان نه وجل رستو زمانہ کې چې بیا د ډېر انسانان مړک نو قوم ولا مشوره وکړه چې بس نور پکې موج نه بیا زموږ د کارونه څوک کوي نو بیا یو کال پکې چوټي کوله یو کال به ماشومان شهیدان کول یو کال به نه کول نو په کوم کال باندې چې د چوټي وا او ماشومان نه شهیدان کول الله په کال باندې هارون علیہ السلام پیدا کو په دې طریقه بچو او سامره هغه الله بچکولو نو په دې طریقه باندې بچو چې څنګه پیدا شو نو مور یو ځنګل کې یو غار کې واچو چا سي مې وبجني نو زه خو به بچم او راتله به ولا سینه به ورکوله خو الله جبريل علیہ السلام مقرر کړ جبريل علیہ السلام به خپل غوته دخله کې خو دا نیو کې په یو بل کې شاد پته ملاوي دا او زه در بغټې د سامره خو توحید یا هدایت نصیب کول خدای الله رب العالمین اختیار دی واختار موسی غورک موسی علیہ السلام قوم د خپل قومنا 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا د پاره د وادي زمونږه او یا زکه ولما سکت موسی الغضب الکلا چې یخشو د موسی علیہ السلام غصه اخذ الالواح رواست تختی وفي نسختها او داغي په لیکلو کې هدن هدایت و رحمت و رحمت للذین کسان د پاره هم لربهم يرهبون چاغي د خپل رب نه یریږي واختار موسی قومه 70 رجلا غرق موسی علیہ السلام د خپل قوم نه او یا کسان لمیقاتنا د پاره د وادي زمونږه واختار غرق موسی علیہ السلام د خپل قوم او یا کسان لمیقاتنا د پاره د وادي زمونږه او یا کسان دا څنګه 12 قبیلې وي او هر قبیلې نه شپږ کسان واغستو نو 12 چی 72 کنه نو یو پکې هارون علیہ السلام او یو موسی علیہ السلام دا چې تلریږي نو یا پاتې کی واختار غرق موسی علیہ السلام قومه د خپل قومنا 70 رجلا او یا کسان لمیقاتنا د پاردوادي زمونږه فلما رکل اخذتهم الرجفه چې اونې ودی زلزلې قال موسی علیہ السلام رب یا رب زما لو شئت اهلكته من قبل واياي لو شئت کتا غختل اهلكتم هلاکړي بو تا دی من قبل مخکې نو واياي وما لنا اتهلكنا آیات تباکه مونږ ته
هلاکه مونږ ته بما پاس باندې فعل السفهاء چې کړه دې کمقلو کسانو من زمونږ نه ان هي الا فتنتک ان دا مگر ازمائش دې اسلام تدلو بها گمراه کې ته په دې باندې منتشا چل چې غواړي وتهدي هدایت کې منتشا چل چې غواړي انت ولينا تزمغه دوسي فاغفر لنا بخنو کې مونږ ته وارحمنا ورحمو کې مونږ باندې وانت خير الغافرين او ته بهتر بخنه کوونکې حافظ الحديث حضرت الشیخ مولانا عبدالله درخواستي رحمت الله علیه زموږ د استادانو استادو ډاکټر شیر علی شاه صاحب رحمت الله علیه وسره تفسیر کړو مفتی اعظم مفتی سیف الله حقانی صاحب دامت برکاتهم العالیه وسره تفسیر کړو یو ځل درخواستي صاحب رحمت الله علیه درس کولو په درس کې یو طالب چټ ورکړ پای کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پس خبرې لګلې نو عبد الله درخواستي رحمت الله علیه ډېر خفه شو چې زموږ درسګاه کې ناشتي زموږ په درس کې ناشتي او زما امام پس بدرد وي و به حیا او به تمیز خلقه تاسو کې دومره شرم نشته او حیا نشته ما نم حیا نه کوي ما سره قران او سنت وای او دون ادب در کې نشته نو ډېر زیات خفه شو او د ډېر خفغان نه درس په منځ کې پرې خو دوی زی تاسو ته زه درس نه کوم تاسو کې زی نشته تاسو دې خلک نه چې زه تاسو ته درس وکم خفه شو او لاړو نو په درس کې مخلصین طالب علمان ډیرو بعض نیم پکې راځي غلط سړی ګنې اکثر خلک وي چې قران او دین ته خدای وقف کینو کمزوري خلک خونی الله تخوا خلک نه یو طالب علم ناستو جړلې او نور طالبام جوړ چې استاد خفه شو ازارو نکی ذکر استاد ازار د انسان پس بیا ټول ژوندۍ کې لګېدلې علماء وي لکه د پلار خیری چې ډېر خطرناک یو طالب علم د هغه زماني چټو لیک استاد ته پای کې دا ولیک اتهلكنا بما فعل السفهاء منا حضرت تاسو مخفقي گئی د یو سړیو پکې نه اهلو یا ودو پکې نه اهل دا نور ټول صالحان او تقوادار خلق دي هغه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیهم ادب کوي تاسو ادب کوي د دین ادب کوي د یو غلط سړی د وجنه زمون ټول محرومتیا تاسو مکوي د آیات وتولی کو اتهلكنا آیات تباکه مونږ ته بما فعل السفهاء پوجا دا کولو د بیوقفانو کسانو من زمونږه اتهلكنا آیات هلاکه مونږ لرا بما پاغس فعل السفهاء چې کړه دی بیوقف من زمونږه حضرت چې چټو کا ته وی خندل او واپس راغی درس ته کې راست او فرمایل چې داسې خلک مشتا چې دا غي په وجه زما طبيعت الله صحیح کو او زما دړنه بوج لري شو او داسې اهل ذوق په دې درس کې شته نو دا درس خو ندي شاړول پکار دا طالب علم سوکو دا طالب علم بیا رستو ټولي دنیا د علامه ډاکټر سید شیر علی شاه المدني نور الله مرقده واعلى الله مراتبه في جنة الفردوس پنوم باندې پیژن ډاکټر صاحب رحمت الله علیه زمونږ د احادیث او د تفسیر قرآن او د علوم استاد محدث جلیل مفسر کبیر لبیب عصر ادیب کامل استاد المجاهدین والفقهاء والمحدثین علامہ سید شیر علی شاہ صاحب نور الله مرقده دا هغه طالب علمي و دا چټ لیکلو راشه زما په خوا کې کینا څنګه یو مختلف سپړم ګولونه وکتب لنا اولی کی مونږ د پاره فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنه نیکی او فی الاخرت او په آخرت کې
انا هدنا الیک بشک موږ توبه کوو تا ته قال وی الله تعالی عذابی عذاب زما چې اصيب رسوما به دلر من اشاء چاله چې غواړم ورحمت او رحمت زما وسعت كل شيء فراخ دې اريوشینم فساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه فساكتب حاضر دې چې وبلیکم دلر للذين كسانوا لپاره يتقون چې پرهیزګاری کوي ويؤتون الزکات ورکی زکات والذین هم بآیاتنا یؤمنون کسان چې زموږ په آیاتونو باندې ایمان لري الذین کسان یتبعون الرسول چې تابعداري کوي د رسول النبی چې نبی دی الامیه امی دی ان پړو لیکل نه ورځي الذي هغه پیغمبر یجدونه چې مومي دلاره دی مکتوبا لیکل شوی د دې سره په تورات په تورات کې او انجیل او په انجیل کې رسول او نبی کې فرق دی اصلا خودواړه یو شی دی خو نبوت صفت ذاتی دی او رسول ورته الویل شي چې کله وته رسالت شروع شي التمهید کې عبد الشکور سالمی رحمت الله علیه لیکلی دی قال أهل السنة والجماعة إن الأنبياء عليهم السلام كانوا قبل الوحي هم الأنبياء کسان چې تابعداري کوي د رسول دا سي رسول چې نبی دی الامي ان پړ دی امي ته منسوب دی مور ته ویل شي د مور څنګه پیدا شي لیکل نه وردي لیکل نه ورتل نور خلقو کې عیب دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کې معجزه ده دیګر الله حکمت الله خپل پیغمبر ته لیکل نه خودل ځکه چې دا خلق په ایمان وروړلو کې خو مطمئن شي چې دا قران د ځان نه دی لیکل د خپل لیکل نه ورزي دا من جانب الله راغلی حق کتاب دی خروح المانی سلی رشتم جز کې لیکل دي رسول الله صلی الله علیه وسلم امي په دې زموږ ایمان دی خو کله کله لیکل هم کول معجزانه طور سبحان الله زموږ استاد محترم علامہ سید علامہ مفتی محمد زرولی خان سے مدذله یو ځل فرمایل در تفسیر کې چې یو ځل د علماو بحث شو سلو عالمانو داوي کچاوي چې نبی علیہ السلام لیکل کړی دي نو دا خبره غلطه ده او د نبی علیہ السلام د صفت امینا منکر دی علامہ ابو الولید باجی مالکی رحمت الله علیه یو عالم بلو هغه دی علماء ته ویسلو عالمانو ته چې تاسو سل واړه په غلطه تاسو دا فتوا غلطه ده بادشاہ وخت ته خبر ورسیده بادشاہ وی دربار کې بدا دواړه طبقې د علماو حاضر شي بحث بو کی د خپل موقف دلایل به پیش کی بیا به وضاحت شي بادشاہ په دربار کې مناظره شروع شوه علامہ ابو الولید باجی مالکی رحمت الله علیه دلایل شروع کړ هغه ته وی زد نبی پاک صلی الله علیه وسلم امیواله دا صفت منم زما په ایمان دی خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله دا معجزه ورکړی و چې دې ټکو به وته ویلی چې مونږ دایو ټکو به وته خبرې کولې او بیا دلیل پیش کړ چې بخاری کې حدیث دی چې کله صلح حدیبیه لیکل کېدا شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه لیکل کې علی ابن ابي طالب او مشرکین د طرف نه سهيل ابن عمرو وغيره نو کله چې علی رضی الله عنه لیکلو کو په اخر کې لیکو دا هغه سدي چې لیکل شوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د قریش په درمیان کې قریش وته دا رسول الله تعالی کا د نبی رسول الله مبارک نومنا ذکر د سره خلانجه زمون پدې کې نبی علیہ السلام حضرت علی سے تو فرمایل دا توران کا وې نه ورانو
زما خو پر رسول الله ایمان دی. ګوره د عشق تقاضا بیا د امر بیا دی. فقها د حدیث ظاهر تم ګوري معنی تم ګوري. ظاهر ته چې ګوره د علي صاحب نه خو بیا دا معلومیږي چې د مخالفت کوي د نبی اسلام نه، خو حقیقت د حدیث دا دی چې علي صاحب په خپل صحیح دی، په حق دی. نبی اسلام ته فرمایي دا رسول الله لفظ تی نوران کا وای نورانو. د عشق تقاضا دا د ایمان تقاضا دا وګوره. نبی علیہ السلام وی په خپل رسول الله لفظ دا غینا وران ک. نو دلته دا څنګه د معلوم کړی دی باجی سے وبته فرمایل اصل واړو عالمانو شکست تسلیم کو. کسان چې تابعداري کوي د رسول دا سي رسول چې نبی دی ان پړ دی ان پړ مړه د مور نه څنګه پیدا شوی دی شانتی. هغه پیغمبر یجدونه چې مومي دی اغلرا مکتوبا لیکل شوی اندم د دې سره په تورات په تورات کې او انجیل کې یامرهم حکم کوي د بالمعروف باندې کوي باندې ونهاهم باندې کوي د منکر د نارواونه ويحل لهم الطيبات او پاکیزه ګرځي دي لپاره ويحل حلال دي لپاره پاکیزه شيزونه ويحرم عليهم الخبائث او حرام ګرځي په دې باندې ناپاک شيزونه خبائث. دیر معلومه شو چې نسوار تماکو دا شیزونه من دي خبائث دي کنه طیبات خو نه دي کنه. ويحرم عليهم الخبائث او حرام ګرځي په دې باندې ګنده شیزونه ناپاک. نو نسوار حرام نه دي مکروه دي ځکه حرمت د یو شی دلیل قطعی غواړي. شراب هم حرام دي نسوار هم حرام دي یو درجه کې خو نه دي کنه. نو کوم شی باندې چې حرمت کې دلالت قطعی راغلی هغه حرام دي. نسوار دا نشه نه ده خو عبس کار دی. نشه په دې معنی چې سړی نه نشه کوي ورستو بیا عادت جوړ شي. نو په دې وجه تعریف ته سکر په نه داخليږي. سکر دی ته وایي یو تعریف دا شوی دی چې سړی او ښځه کې فرق نشي کولی. ته داسې حالت کې شي چې سړی او ښځه کې فرق نه کیږي. دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړی دی. او صاحبین وایي چې سکر دی ته وایي چې د سړي سترګې مرغې شي او قدمونو کې فرق راشي د لارې یو غاړې ته بلې غاړې ته. فتوا په دې قول ده. نو دا وروستی قول چې په څه باندې موجود شو دا نشه ده. فقهای حنفیه داسې وایي شامی. نو نسوار منع دي مکروه دي حرام مته نشي ویلی. ولې نشي ویلی؟ دلیل قطعي پې نشته او یویشت نقصانات پکې دي. ويدعو عنهم لركي دين إسرهم بوج دي والأغلال التي واتوقون كانت عليهم چې بدی باندې. فالذين آمنوا بياسا فاکسان چې ایمان وروړي په دې پیغمبر وعزروه د عزت کړي دي ونصروه د مدد کړي دي واتبعوا النور الذي انزل معه او تابعداري کړي دا نور چې ناګړې شوی د سره. اولئک هم المفلحون دا کسان هم دي کامیاب دي. قل اے پیغمبر یا ایها الناس اے خلقو انی رسول الله الیکم بیشک د الله پیغمبر یم زه تاسو ته جميعا ټولو ته. قل اے پیغمبر یا ایها الناس اے خلقو انی چې رسول الله پیغمبر د الله تعالی الیکم ټولو ته الیکم تاسو جميعا ټولو ته. الذي اغذات له ملک السماوات چې هغه پر بادشاہي د اسمانو ولر دی د زمکه. لا اله الا هو یحیی و یمیت لا اله الا هو نشته لاغ دی بس بغیر د الله دی د ژوند کول کوي یومي تو مړ کول کوي. فآمنوا بالله ورسوله فآمنوا بالله ورسوله پس ایمان وړي په الله باندې او دغه په پیغمبر باندې. هغه پیغمبر النبی چې نبی ال امي ان پړو الذي هغه پیغمبر یؤمن بالله چې ایمان لري په الله باندې او کلماته او په خبرو دا باندې. الامی د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت ته بار بار مې ته چې بیا د بيد نه نشي کوله.
نور خلقو کې دا عیب دی او نبی پاک صلی الله علیه وسلم کې دا کمال او معجزه ده. واتبعوه تابعداري وکړئ د دې الله او د رسول، واتبعوه تابعداري وکړئ د پیغمبر، لعلکم تهتدون دې لپاره تاسو په سم لار شئ. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى او د قوم د موسی علیہ السلام نام امه یو ډله او جماعت يهدون چې بیان کو بالحق د حق وبه يعدلون او بدی موافق انصاف هم کو. مراد د دین عبد الله ابن السلام او دغه ملګری او دین واضح شو د نبی علیہ السلام نبوت چې څنګه د دلایل نه ثابت ته معجزات نه ثابت ته نو دارنګ د عالمانو سابقه او کتابونو والو تایید متحاصل دی بیان القرآن کې لیکلي. وقطعناهم 12 اسباطا امما وقطعناهم تقسیم کړو موږ د 12 دولس قبیله اسباطا جماعتنا امما ډلې واوحینا وحی کړو موږ اله موسی علیہ السلام ته اذ استسقاه کله چې دی وب غواړي قوم استسقاه کله چې وب طلب کې نه قوم د ان درب چې وها بیا سواک الحجر پامسا خپل باندې نه کانه فنبجست روت منه لاینا انبجاس دي ته لکه پواره چې دار کیو کی فنبجست روت منه داینا 12 عینا دولس چینیم. سورة بقره کې فن فجرت راغلو دلته فن بجست راځي. فن فجرت الته ذکر راغلو چې الته ذکر د نعمتونو او په یو ځل چې وبراشي او ډيري دا نعمت کې ډیر وضاحت دی. او فن بجست دا دی ابتدایي حالت دی چې ډومبه دار کې وي او بیا وروستو ډیر شي. قد علم پتاخی سرو پیجند کلو ناسین اری قبیلی مشربهم گودر خپل وظللنا علیهم الغمام سولیو کمونگ پدیبانی دوری دی وانزلنا نالکڑیمونگ علیم پدیبانی المننا من والسلوى وسلوى من ترنجبین او سلوى مردان تفصیل میں تکڑیو کلو خورای من طیبات ما رزقناکم د پاکیزو آسنه چې درکړی مونږ تاسو ته وما ظلمونا او دی زمونږ څه نقصان ونکړه ولکن كانوا انفسهم یظلمون لیکن او دی په خپل ځانونو باندې ظلم کوونکي. وإذ قیل لهم اسكنوا کله چې وی مونږ دی ته اوسېږئ هذه القرية په دې کلي کې وکلوا اخرى منها د دې نه حیث شئتم کوم ځای کې مو چې خوښه شي وقولوا آی حتة توبه حتة معنا یا الله مونږ وبخي وادخل الباب داخل شه د دروازه کې سجدن پاجي سلام نغفر لكم وخمغ تاسو ته خطاياكم مخکنی گناهونه تاسو سنزيد المحسنين البته زیات بور کوم احسان کوونکو تام. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم پس بدل کا کسانو ظلمو چې ظلم کړو منهم الذين قولنا خبر لهم غير الذي سوا دا غیر قيل لهم چې ویل شو دیتا فارسلنا عليهم رولیکم په دې باندې رزن عذاب من السماء د بر طرفنا بما كانوا يظلمون په سبب دای چې کوم ظلم کو. واسالهم تپوسو کدینه پیغمبران القریه په بار دا کلی د دې خپل زمانه د يهودو نه تپوسو کا ان القريه التي په بار دا کلی کې كانت حاضره البحر چې و بغاړه د دریاب باندې اذ یعدون فی السبت د دې کلی نوم اعلو د سیند په غاړه اوسېدو د وجه نه دا خلک د میانو ښکاریانو مفسرین کې دا داود علیه السلام زمانه و او دا کم کلی ته چې داخله دل د مخکې رسول آیات کې چې کم کلی دی هذه القريه نو څوک وي چې دا اریحا ده څوک بیت المقدس یادي اذ یعدون کله چې جاته کو دی فی السبت مبارد خالقی اذ تاتیم حیتانم کله چرالی دا
کبان دی یوم سبتیم پورز د هفتې دی کې شرعن ښکارا و یوم پاور الله اثبتون چې هفته باندې ولا تاتیم نه برات لدی تا د الله کارونه مو کنه او کله چې جال مال ښکار نه نو کبان ډیر شي د خالی پورز کار نو ډیر بشو او الله په دې امتحان کو نو دا په ډیر زیات شو دومره ډیر بشو چې دی دې ته ښکارېدل پکې په بو کې شرعن ظاهر کذالک دارنګ نبلوم ازمایش کوم په دی باندې بما كانوا يفسقون پسودای چې دینه فرمانی کولم وإذ قالت امه منهم کله چې وی او جماعت د دین لم تعذون ورنسیت کوي تاسو قوم یو داسې قوم ته الله مهلكم چې الله هلاکون کې رغیلرم او معذبهم عذابا شديدا یا عذابون کې رغیلر سخت عذاب باندې قالوا ویدی معذرتن د پاره عذر کولو الی ربکم استغفر ربتا ولعلهم يتقون دې لپاره چې دې تقوا وکي قالوا ویدی معذرتن د پاره د عذر پیش کول استاد رب طرف ته یعنی چې موږ خپل ځان الله ته وړاندې کوو چې الله زموږ دغه همت دی ولعلهم يتقون شاید چې دی ځان بچ کی الله مهلكهم فی الدنیا الله هلاکون کې دی په دنیا کې کو دنیا کې نه معذبهم عذابا شدیدا عذاب ورکوي ته په آخرت کې سخت عذاب فلما کله نسو چیر کړي ما ذکروا بی چې نشیت پکړه شو دی ته انجین الذین نجات ورکوم کسانو د انهونه چې منی کول انه سوی د نارواونه واخذنا الذين ظلموا ونهم کسان لر ظلمو چې ظلم کړه به عذاب بئیسن عذاب بئیسن سخت را بما كانوا يفسقون پس ودای چې دینا فرمانی کولم فلما اتور کړه چې سرکشی کړه مانو انه دا سن چې من کړه شیو قلنا وی موږ دی ته لهم دی تكونوا شيء قردتن بذوغان خاص ان ذلیلان ويستأذن ربكم لا يمسن عليهم الى يوم القيامه من يسوم سوء العذاب ويستأذن کله چې حکم کو ربک ربستا یاد کا کله چې وی ربستا لا يمسن خامخ علیکم بالهم په دی باندې الى يوم القيامه تر دې قیامت پورې اسو کې سوم چې رسیدي تا سوء العذاب بد عذابنا ان ربک بشکر ربستا لسریع العقاب جل عذاب والد و انه لغفور رحیم او بشک دے بخنه کوونکې مهربان دی وقطعناهم ټوکړي ټوکړي کومغه فی الارض پزم کوان دی اممن جماعتنا دل منهم الصالحون بايدين نیکان دی ومنهم دون ذلك او بايدين دین سیوا دی نه بد دی وبلونهم ازمایش کوم دی بالحسنات فصحت سرا او مالدار سرا وسیئات او بدحالی سر چې غریبی وا او بیماری وا وبلونهم ازمایشکم دی بالحسنات خوشحالی سره صحت او مالداری وا وسیئات او په بدای سره چې بیماری او غریبی وا لعلهم يرجعون شاید چې واپس شي دین طرف ته او د الله بندګی ته فخلف نورال الذين من بعد امرستو دینا خلفنا اهل جنشینان ورثل کتاب چې وارثان شو د تورات یاخذون چې اغستل به عرض هذا الادنى اسباب د دې دنیا دې حرام ويقول نو ویل به سيغفر لنا ګناه به حقیره غنلا او ویل به زر دې چې بخنه وو کې وکړې شي مونږ ته وياتي عرض مثله او کرا بغدي تعرض اسباب مثله بشان دي ياخذوها غستل باغي لردي الم يؤخذ ايان واغست شي عليهم دين ميثاق الكتاب وعدک لک په کتاب کې الله یقول علی الله چې نه دی وی دی په الله باندې الا الحق مگر حق ودرسوا ما فيه او لستو دی هغه څه چې په دې کې والدار الاخره خير للذين يتقون او خامخا کور د اخرت بهتر دی د پاره کسانو چې تقوا داری کوي افلا تعقلون آیات تاسو عقل نه لري اے يهوديانو والذین کسان یمسکون بالکتاب چې عمل کوي په کتاب باندې یمسکون بالکتاب
منګول خخی بالکتاب کتاب باندې واقام الصلاه او پابندی کوي د منځ ان لا نضيع اجر المصلحين بشک موږ نه ضایع کوو اجر د اصلاح کوونکو وإذ نتقنا الجبل کله چې اوچت کومګه جبل غر لرا فوقهم د پاسه دی کانو ذلتون گویا چې دا یو سورې دی وظنوا انه واقع بهم وظنوا ګمانو کړي انه چې دا واقع بهم غرضون کې په دې باندې خذو وې مونږ والي هغه چې درکې مونږ تاسو ته به قوت په زور باندې واذکروا یاد کې اس چې بدی کې لعلکم تتقون دې پر تاسو پرهیزګار شئ صدق الله العظیم